ننګرهار کې به سږکال له کرل شویو ګنیو شاوخوا 4700 ټنه ګوړه تولید شي. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل اجمل سبحاني وایي سږکال د ننګرهار په 15 ولسوالیو کاما، بهسود، سره رود، کوز کونړ او بټي کوټ کې په 1953 هکټاره ځمکه ګني کرل شوې چې 88,815 میټریک ټنه حاصل به ورکړي. سبحاني وایي له دغه ګنیو 28,000 میټریک ټنه راتلونکي کال تخم، 23,500 میټریک ټنه د شربت او 40,815 میټریک ټنو څخه به د 4,200 ټنو په اندازه ګوړه تولید شي. په ننګرهار کې د ګنیو څو ډولونه دلته کرل کیږي چې د بختور په نوم د شین بانډسي دی، سپین دی او تقریبا 346 او 310 هایبریډ نوې دلته کرل کیږي چې ښه حاصل هم ورکوي او خلک هم خوښوي او هغه د خوږوالي اندازه یې ډېره نو خلک خوښوي. دلته دغه نوې کرل کیږي. سږکال مونږ په ننګرهار کې 144 ګاڼې لرو چې تقریبا ټولې فعالې دي. د 1.5 په شاوخوا کې به مستقیم ورسره خلک کار کوي. په دې برخه کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کامې ولسوالۍ یو تن کروندګر سید اکبر چې په خپله ځمکه له کرل شویو ګنیو ګوړه تولیدوي د ګنیو کرکیلي ته خوښ دی. وایي دوی چې کومه ګوړه تولیدوي خالصه او پاکه ده. هغه د پاکستان نه چې صاحب کومه ګوړه راځي توپیر لري. دا زمونږ چې سوچه ګوړه ده، د شربت ګوړه ده، هغې کې چې ملاوټ دی. د حکومت نه موږ دا غواړو چې موږ سره لږ زراعت په حصه کې لږ کومک وکړي، لګر سره راته راکړي، تخم راته راکړي. د دغه کښت په کرکیله ورڅخه حاصل په ترلاسه کولو کې ډیرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. معتبر خان چې د ګنیو په ګاڼۍ کې ګني د زبېښلو ماشین ته ورکوي او محمد طاهر بیا د ګوړې اخیستل او خرڅول کوي. وایي د کار زمینه راته برابره شوې ده. دغلته مې کور نږدې دی، د کور سره نږدې کار دی. زما ته لاک شکر دی، الله نه شکرګزار یو او چې کار راته هلته میلاو شوی دی. بس ګوړه د کامې ګوړه نوم لري. نن سبا کې د کامې ډېره ښه ګوړه ده، په هر ځای کې نوم لري، خلک ډېر خوښوي. یو پکې شیګړ نشته، خالي خاص د ګنو نه جوړه ګوړه ده او رنګ یې ښه دی او رشم لري، خوږوالی هم لري. خوست هم ځي، پکتیا ته هم دا ګوړه روانه ده، هم لوګره پورې که افغانستان په ګوړ ته رسېدلې ده. کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال ننګرهار کې په 1450 هکټاره ځمکه ګني کرل شوي وو چې د هغې په پرتله سږکال څه د پاسه 300 هکټاره زیات شوي او په خبره یې کال په کال د ډېرېدو په حال کې دي.